السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګران دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ما دغه طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو په ایم ټي ایم سیم کارت کې که ستاسو په ایم ټي ایم سیم کارت کې 1 روپۍ هم نه وي، نو تاسو بیا هم کولی شئ چې تلیفون پرې وکړئ. نو که چاته دغه طریقه نه وي معلومه، نو کولی شي چې په دغه ویډیو کې زده کړي، او پیسې به هم د هغه نفر خوري چې بل چاته تلیفون وکړي، د هغه نفر پیسې به خوري. ستاسو په موبایل کې به پیسې نه وي، بیا هم هغه موبایل پیسې به خوري. نو راځو دغه ویډیو شروع کوو. هیله لرم چې دغه ویډیو ستاسو خوښه شي. که ویډیو مو خوښه شوه، ویډیو در سره ضرور لایک کړئ. تاسو څخه زما دا یو هیله ده چې زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، او ورسره په خوا کې د بیل آیکن یعنې د زنګ ګونګړی یعنې دغه باندې کلیک وکړئ، او بیا پاس په ال باندې کلیک وکړئ چې زمونږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې بیا ژر تر ورسیږي. نو راځو ویډیو شروع کوو دوستانو. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. تاسو به لومړی راسئ د خپل موبایل ډایل پون ته. دلته به زه تاسو ته زما د ایم ټي ایم سیم کارت پیسې وښیم. دلته زه د شبکې هم 11 روپۍ قرضدار یم، او زما پیسې تاسو ته ښکاري چې 000 دي. اوس دغه نمبر تاسو څنګه ډایل کولی شئ؟ ستاسو یو خو دغه خوبي لري دوستانو چې کله هغه کس ته تاسو تلیفون وکړئ، دا له ایم ټي ایم څخه دوستانو له ایم ټي ایم څخه ایم ټي ایم ته تېرېږي، بل سیم کارت ته نه تېرېږي. کله چې تاسو یو نفر ته تلیفون وکړئ، هغه ته ستا نمبر نه اړئ، تاسو ته هغه ته دغه نمبر اړئ، د شبکې نمبر ورته اړئ دوستانو، 93 444. تاسو به دغه نمبر ډایل کړئ، 3 ولیکئ، او بیا به تاسو په ایم ټي ایم سیم کارت باندې به اوکې کړئ. کله چې اوکې کړ دوستانو، او دلته اوس تاسو ته شبکه غږیږي، دلته به تاسو ژبه ورته انتخاب کړئ. دلته زه اوس که یو ووهئ که نه، بیا دري ژبه انتخاب کېږي، دویم سره پښتو، دریم سره انګلیش. زه پښتو انتخاب کوم. دلته تاسو ته اوس شبکه غږیږي، وایي دلته تاسو لس رقمي عدده شمېره تاسو هغه کړئ، ووهئ په خپل موبایل کې. نو دلته به دوستان تاسو اوس لس رقمي عدده شمېره تاسو ووهئ، په دري ژبه نه، یعنې زر به هغه شمېره ورته ووهئ، او آخري 2 ټکي به یې لږ په کراره اندازه ووهئ، بیا چې تاسو شبکه بیا لږ هغسې وغږېږي، یعنې تاسو نمبر ثبت کړي. نو زه اوس نمبر ورته وایم، د بل موبایل نمبر، هغه نمبر ته زه اوس ټلیفون کوم. دلته زه اوس نمبر ورته لیکم 020168001. نو دوستانو بښنه سره دوستانو، زه یو ځل بیا هڅه کوم، ځکه چې ما هلته نمبر زر ډایل نه کړ. دلته اوس چې دلته به تاسو 2 ووهئ، دلته زه اوس بیا نمبر وهم، 020168001. کله چې نمبر ووهه که دوستانو، بیا به تاسو یو ټینګ ونیسئ، بیا به دویم وار بیا یو ټینګ ونیسئ، بس. نو اوس هغه ته تلیفون تېر شه. دغه بل موبایل کې تاسو ته ښکاري دوستانو چې ما ته دغه ټلیفون باندې زنګ راغی. دغه تاسو ته ښکاري دغه نمبر دی 93 مثبت 93 او 444. کله چې هغه ملګری ستاسو تلیفون پورته کړي، نو هغه ته شبکه خپله غږیږي، 2 ووهئ. کله چې هغه 2 ووهئ که نه، نو ستاسو نمبر ورته ښیي، او تاسو نمبر چې کله ورته وښیي، بیا هغه ته وایي چې 1 ووایي که نه، نو ستاسو هغه پیسې خوري، بیا ستاسو غږېدلی هم شي یو نفر سره، په منټ باندې هغه څخه 15 افغانۍ خوري. نو دلته زه اوس تلیفون ځکه نه پورته کوم چې زه هلته ریکارډینګ بندېږي. کله چې دغه تاسو پورته کړئ دوستانو، اوکې کړئ، نو تاسو به وار له واره 2 ووهئ که نه، بل نفر تاسې 2 ووهئ که نه، نو بیا دوم چې وویل، بیا به 1 ووایي، نو بیا ستاسو ورسره غږېدلی شي هغه نفر سره، او د هغه د تلیفون روپۍ بیا خوري، هغه یو تلیفون روپۍ بیا خوري. نو دوستانو دغه طریقه وه د هغه د ایم ټي ایم څخه ایم ټي ایم ته پرې ټلیفون وکړو. نو دغه طریقه وه. هیله لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي.
ویډیو سره ضرور لایک کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. بیا هم کومه پوښتنه لرئ موږ سره په کمنټ کې ووایاست. تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم. ښې شېبې یا الله مو مل شه.